بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو، نن د نصیر خیریه بنسټ ټیم راغلی د خوست ولایت د خوست مرکزی دارالایتام ته. دلته تاسو دا نوراني فضا لیدلی سئ. د خوست دغه دارالایتام ته چې باندې څه کم شاوخوا شپږ سوه یتیمان شاګردان پکې درس وایي، د ناظرۍ نه واخله حفظ او نور دیني کلاسونو پورې. نن د دوی د سربندي وه، نو دوی ته د ژمنیو مرستې یو پیکیج راوړی، یو پیکیج ټولو ته. نو دغه ډېر وړوکی پیکیج خو حاصل حتی الوس خپل کومک موږ وکړه. نو ټولو اهل الخیر ورونو باندې خارجي داخلي مؤسساتو باندې غږ کوو چې دا د امت سرمایه ده، دا د ملک سرمایه ده، دا د ملک آینده ده. دغه ځوانان راغټېږي او دا ملک به انشاءالله جوړوي. دوی سره کومک وکړئ، دوی سره مرسته وکړئ، هر اړخیزه مرسته ورسره وکړئ. جزاک الله خیر.